د حضرت موسی علیه السلام زمانه ده. دغه ټیم کې یو بادشاہ دغه نوم دی فرعون، قرآنی کافر دی، د خدای دعوی کړی وه او د به چې خلکو له سزا ورکوله نو د هغوی په وجود باندې او په دې بدن باندې به میخونه ټک وهله. او قرآن کې الله فرمایي وفرعون ذی الاوتاد، او فرعون چې کم دی هغه خاوند د میخونو و، یعنی د میخونه تیار کړي وو او چاله به چې سزا ورکوله نو د هغوی په لاسونو په دې خپو باندې او په دې سینه باندې به ورته میخونه ټک وهله. خدا ایمان داسې یو څیز دی چې دا کله زړه ته ورکوز شو نو بیا څوک د چا میخونو نه او د چا ډز نه او د کرنګې د چا د سزاګانو نه او د دغه هېڅ پروام بیا نه کوي. الله پاک دې ایمان زمونږ او ستاسو زړونو ته کوز کړي او الله پاک دې مونږ او تاسو د ایمان په خوند باندې پوي کړي. دا داسې معمولی څیز نه دی چې د انسان د زړه نه بیوځي. ګوره نو دغه فرعون به دا سزاګانې ورکولې، خو لیکن څوک تاریخ نشي ښودی چې د دین اسلام نه اورېدلی وي او دین پرېښودی وي، ځکه ایمان دا زړه ته کوز شوی، دا بیا نه وته په هیڅ قسمه تکلیف باندې او په هیڅ قسمه سزاګانو باندې، ځکه هغه خلکو ته د ایمان خوند، قوت او طاقت هغه معلوم شوی. نو دغه فرعون د ده بیبي ده آسیه نومې ده رضی الله تعالی عنها یا علیها السلام، دې دپاره یو شاهي محل جوړ کړو، دا په هغې کې اوسېدله او ټول نوکران، خادمان، وزیران، مشیران دا چې کم دی د دې خبره به منله. خو چونکې دا مسلمانه وه، په الله باندې ایمان راوړو، د الله پاک د وحدانیت د حضرت موسی کلیم الله علیه السلام د رسالت اقرار کړو، خو ایمان پټ ساتلو. نو بلا یو زنانه وه، د هغې واقعه مې درته ویلې وه چې کله هغه په شهادت باندې ورسېده نو دې آسیې بیبي د ایمان اعلان وکړه، ځکه دا ایمان داسې یو څیز دی چې دا پټېدی نشي. حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه سزا به ورکوله ورته، امیه ابن خلف په ګرمو شګو به اچولو. یو ځلې ورته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایل چې زه تا د ده نه اخلم او بیا دې د الله دپاره د غلامین او باسم ازادوم دی، خو داسې وکړه چې دا ذکر پټ پټ کوه. خو لیکن هغه یو ټیم ځان سره پټ لګیو، خو لیکن ایمان دا ښکاري، دا پټېدی نشي. نو ناګهانه آواز کوي الله احد ورسوله احمد، الله یو دی او رسول چې کم دی دغه احمد نوم دی، یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله. نو دغه آسیې بیبي اعلان وکړه چې ما د موسی علیه السلام پر رب باندې ایمان راوړی دی او موسی کلیم الله علیه السلام د الله پیغمبر منم او رسول منم. دا خبر د فرعون دربار ته ورسېده. نو فرعون کسان راولېږل، خپل فوجیان او پولیس والا چې دا زنانه راولې دلته رایې وستله او ورته وایي تا ایمان روړی دی؟ وایي او ما ایمان روړی دی. فرعون ورته وایي چې زه خدای یم، انا ربکم الاعلی، او ورته وایي نه ته خدای نشي کېدی، بل لوی رب موجود دی، اسوک چې تا ته رب وایي نو هغه به هم قمقلي او بېدینه دی، عقل سره ډزې کړي دي، زه تا ته رب نشم ویلی. زما رب هغه رب دی چې زه پیدا کړی ما له رزق راکوي، ما ته ایمان نصیب کړی دی. نو فرعون حکم کوي چې دې له سزا ورکوي. نو سزا معمولی سزا نه ده وروره،
دغه بیبي آسیه علیها السلام د پزمکه باندې سملوله او په خلاص باندې او په ګس لاس باندې او په د خو ګس خپه باندې میخونه ټک وهل ورته. یاد ساتي ګوره د ایمان د توحید او د رسالت د خاطره او د الله د بندګۍ د خاطره ډیرو خلکو تکلیفونه تیر کړي دي ګوره او په دې باندې تاریخ گواه دی او که چا د تاریخ پاڼې وکتلې نو سترګې پرېږده چې زړه به جړه شروع کړي. مونږ او تاسو خو یې ګورو نه که نه، مونږ او تاسو ټول تعلق د دنیا سره جوړ کړی دی. د الله دین د پاره نیمه ګنټه ټیم را سره نی او د دنیا د پاره 24 ګنټې شپه ورځ یخني ګرمي طوفان باران زلزله یو سیستم نه ګورو خو ځان ور رسو. مونږ د پاره بیا معمولی بانه ګورو ښه هلکه ولې نه وي مانځه کې یره جي په دې سر مې دردو پوهېږې په خبره اوس ته کور کې پروت یو په سر باندې دې درد دی یو کس رالو ګیټ یې وو چې صاحب روزه یو 10,000 روپۍ مې درله راوړي دي نو کمبل او بړستن او بسترې له به دې لته ورکړي په منډه و ګیټ له ځان را رسي. پوه شې په خبره نه په سر درد شته او نه په خېټه باندې درد شته او نه وجود کې درد شته ولې د پیسو یې واورېدل او دین دپاره معمولی بانی وي. خو یاد ساتئ په دې باندې زما ستا د دنیا او د آخرت بیړۍ نشي پار کېدی څوک چې دین دپاره بانی ګوري ګوره دا خو د الله حکم دی موت تابع خامخا ادا کو. چا سره چې د الله قدر وي د الله د حکم قدر وي نو هغه هیڅ کلم سستی نه کوي. زه کله کله دې ملګرو ته مثال ویم که مونږ او تاسو د الله د حکم ته دومره ترجیح ورکول او دومره خیال هم ساتلی لکه څنګه چې مونږ او تاسو ته کور کې زنانه ووایي چې یاره نن دا څیز نشته بازار نه راوړل غواړي نو مونږ او تاسو چې بازار ته لاړ شو ډومبې همغې څیز پسې ګرځو خفه کېږي به نه. که دومره ترجیح او دومره قدر ما ته د الله د حکم کولی نو دا ورځ به م نه لیدله نن چې مونږ او تاسو باندې کم حالات راغلي دي وروره. دومره قدر مونږ د الله د حکم ونه که څومره چې د خپلې بیبي د خبرې قدر کو ګوره بازار کې ډومبې همغه څیز ګورو همغې پسې روانې ور په منډه چې هغه ترلاسه کړو نو زړه م په ارام شي کرانه هیر شوی نو بیا ورپسې رنګ کو او مانځه د پاره دین د پاره بالکل داسې په غفلت کې چې اړو دین او د عبادات او د الله حکم موتا ته دومره هېڅ هم نه ښکاري ګوره دا زما ستا ناکامي ده. یو سړي نه مونځ قضا شو د الله حکم پاتې شو دومره قدریم پې دې ځان دا چروت نه خرابوي لکه سړی چې د پوزې نه یو مچ والوځوي نو الله د دین قدر بکو. نو دغه بیبي آسیه رضی الله تعالی عنها د هغې باندې میخونه ټک وهل وی ایمان پرېږدی وی نه دا دومره کمزور ایمان نه دی چې د میخونو نه ویریږي. الله اکبر اندازه لګوه دا د زنانه حال دی. ویلې ښه لاړ شئ یو 6 جلادان راولئ 6 کسان راوستل هغوی له بلیډونه ورکړله وی د دې د وجود نه په ژوند باندې سرمن لرې کیا څومره سخت تکلیف دی. الله اکبر الله دې مونږ او تاسو د داسې امتحان نو ساتي موتا باندې کراله والله که بیا ایمان وپېژنو چې ایمان څه ته وایي. موستا خوب پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طائف په سفر کې په کاڼو باندې دومره ولګېده دومره زخمی شو چې د وجود مبارک نه وینې روانې شوې او پڼې د وینو نه ډکې شوې او وینه داسې چک شوې وه چې پڼو مبارکونه د نبی علیه السلام خپه بیا نه راوتله دومره تکلیف برداشت کړي. موت تا د دین د خاطره څوک لروره چا یو گزار را باندې وکړو چرته یو ماشي را باندې چک ولګولو نه د الله د دین د خاطره موت ته هیڅ تکلیف تیر نه ګوره خو لیکن د دنیا د خاطره ډیر تکلیفونه پوهېږې په خبره باندې بار ملک ته په غلا باندې اوړېدل د گاډو په ډیګۍ کې تلل په اوبو کې مزل کول دا ټول د دنیا دپاره دي دغه تکلیف ته غاړه ایږدو خو لیکن د دین دپاره تکلیف ته بیا غاړه نه ایږدو ګوره الله دې مونږ او تاسو باندې رحم وکړي
او الله دې موږ او تاسو په دین باندې مین کی. نو شپږ کسان د بیبي آسیې سرمن لري کوي په ژوند باندې، او یو تاریخ کې مې کتاغي کې لیکلي دي چې بیا د هغې په وجود باندې د ډېرې سختې سزا د پاره چې کله سرمن لري کنو په هغې باندې مرچکي واچوله چې ډېر تکلیف ورته ورسي. اوس دا تکلیف د ایمان د خاطره دی. بیا د فرعون ورته ووی چې دغه بنګله مې تیاره کړې درله، دا در نه پاتې کیږي، او ګوره ایمان نه ووړه ما ته رب ووایه. ورته نه ربی الله، زما رب الله دی چې زه پیدا کړی ما، ژوند را کړی دی، زندگی را کړی ده، ایمان راته نصیب کړی دی چې دینه لوی نعمت په دنیا کې نشته. دغه بنګله ورته مخې ته کوي چې دا در نه پاتې کیږي. دغه ټیم کې بیبي آسیه یو دعا کوي. هغه دعا الله پاک پر کلام کې شته د 28مه سپاره سورۃ تحریم کې اخیری دوا آیاتونه دي د سورۃ تحریم. اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. دغه بیبي آسیه دعا وکړه یا الله ستا په خوا کې په جنت کې کور غواړم، یا الله کور را تیار کا. د دې دا دعا او د الله په حکم باندې فورا سمدستی لا روح د وجود نه وتلی نه دی چې بیبي آسیه د پاره په جنت کې بنګله تیاره شوه. د دین د خاطر تکلیف وکړه، د ایمان د خاطر تکلیف، والله فورا دعا قبلی. فرشتو ته حکم وشو عظیم الشان محل تیار کړه، تیار شو. بیا دعا کوي ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. یا الله نجات را لرا کی د فرعون ظالمنا او د قوم ظالمانو نه، یا الله نجات را لرا کی چې دا دعای وکړه په هغه زخمی وجود باندې، په هغه زخمی حالت کې د وجود نه چې د روح پرواز وکړه په شهادت باندې ورسېده. انا لله و انا الیه راجعون. بیبي آسیه په شهادت ورسېدله، وفات شو. اخیری خبر ارتدا کوم، د دین د خاطر تکلیف تیر کا الله پاک خو بنگله تیار کا، شهادت مرتبه ملو شو. خو ګور یاد ساتي کله چې حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وفات کیدا، پیژنې څوک وا؟ جواب را کوا او دکې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مشر بیبی ام المؤمنین حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. دا مشر بیبی و د نبی علیہ السلام او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر خدمت کړی دی. الله پاک دې درجات بلند کی نورم. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په هر میدان باندې تسلی ور کړی دا چې کله وفات کیدا نبی علیہ السلام او فرمایل اے خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وفات کیږي خو چې جنت تلاړ، جنت کې زما یو بیبی د پاغه باندې زما سلام وایا. حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها تپوس کې د الله حبیبا ډومبه بیبی خود زما زمانه وړاندې خود بل چا سره نکاح نه کړی کنه، نو بل بیبی کوم یو دا؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې آسیه بیبی د دین د خاطره، د ایمان د خاطره، د الله د وحدانیت، د موسی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت د خاطر تکلیف برداشت کړی دی، په شهادت باندې رسیدلی ده، په هغه تکلیفونو باندې صبر کړی دی. الله قدردان ذات دی، د هغه صبر اجر ورله دا ورکوي چې د قیامت په ورځ به د بیبي آسیې نکاح د رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به نکاح کیږي. الله پاک زمو استاد عمل قدر کی ضایع کی نه را لګورا، دا چې ضایع کیږي زمو استاد لاس ضایع کیږي، ځکه الله پاک قدردان شاکر ذات دی. الله فرمای ما ته پدې سملاویږي چې تاسو له عذاب درکما، زدا نه غواړم چې عذاب درکم.
که تاسو شکر ادا کلک ایمان امروڑا اللہ فرمائی وکان اللہ شاکرا علیما دے اللہ پاک ستاسو دے عملونو قدر کون کے علم دے اللہ تا ستا پا ہر عمل باندے اللہ پاک خبردار دے نو د دین د خاطره ګورا د ایمان د خاطره بی بی آسیه تکلیف تیری مقام کم ملاویږي چې د سید المرسلین صلی الله علیه وسلم سره به نکاح کیږي په ایمان وې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرتبه څومره پورته ده انبیو کې سانشتا نشتا څنګه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا انبیاء کے پا کائنات کے پا مخلوق کے ثانی نشتا دک کرنگی دے بی بی آسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانیم نشتا دے دا دومره لوی مقام پا دغی تکلیف باندے اللہ پاک دی مونگو تاسو طول تد عمل کول توفیق را نصیب کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین درود شریف اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ